دوستانو ښه راغلاستئ. بیا نن درته ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل موبایل معلوم کړئ چې د اصلي دی که دیسي دی. البته موبایل آیفون، سامسونګ، هوایي، شاومي، اوپو، په دې ټولو کې تاسو کولی شئ دا نمبر ټرای کړئ او تاسو خپل موبایل معلوم کړئ د انډیوالانو چې اصلي موبایل لري که دیسي د چا سره دوکه نه کړي. ځئ چې دوستانو ګورو چې څه شی نمبر دی. ښه دوستانو، دلته تاسو وینئ ما سره 3 موبایل دي. البته یو دی سامسونګ فلپ 3، هوایي آیفون ال پرو او هوایي 10 نیو. صحیح ده. اول راځو په دې موبایلو شروع کوو چې په څه طریقه دا کیږي چې کولاوی کې. ښه دوستانو، تاسو به راشئ دلته په هر موبایل کې چې تاسو سره موبایل یې، مثلا دغه کې به تاسو وایي ګوره دا بس سامسونګ دی فلپ 3 هیش 17 هیش 0 شپږ هیش. دلته تاسو ته ښکاري دوستانو د ایم آی کوډ ټول هر څه تاسو ته راوړئ. صحیح ده. دا شو ده. اوس راځو آیفون ته دوستانو. آیفون کې ستاره هیش 0 شپږ هیش ښکاري به دوستانو تاسو ته چې دې کې هم ښیي تاسو ته چې د تاسو اصلي موبایل دی، ایم آی نمبر ټول صحیح هر څه درته ښیي. اوس راځو هوایي ته دوستانو. هوایي کې ستاره هیش 0 شپږ هیش تاسو ته ښکاري دوستانو چې وړوکی غوندې راځي. په بل رقم راځي د هوایي د سامسونګ د هغه یو رقم راځي د بل رقم. نور که شاومي که نوکیا یې که هر موبایل تاسو لرئ نو تاسو کولی شئ په کې ټرای کړئ چې تاسو موبایل نمبر یا غواړئ چې موبایل والی یا غواړئ چې نه پوهېږم دوست موبایل وګورئ، خپل موبایل وګورئ چې تاسو اصلي دی، اورجینل ده، کاپي دی. نو په دې طریقه کولی شئ خپل موبایل معلوم کړئ. دوستانو دا لاندې یو ویډیو الله دې وکړي چې خوښ شوي وي، که چېرته خوښ شوي وي حتما در سره لایک و شیر هم ویر نه شي او ولېږئ دوستانو ته چې کوم دوستانو موبایل اخیستی نه وي چې واقعیت د اصلي دي که نقلي دي. تر بلې ویډیو هم په الله سپارم دوستانو.